دغه بند چې تاسو وینئ د کندهار ښار په نمنایه د کوتل مرچې په ساحه کې دی او دغه بند د کندهار ښاروالي د ښاروال صاحب د هدایت مطابق د کندهار ښاروالي په شخصي مصرف سره او د دې په خپله ماشینري سره جوړیږي. د دې چک ډیم کار تقریبا یو میاشت مخکې شروع شوی دی او تقریبا 50% کار یې مخته تللی دی او پاته کارونه په راتلونکي کې ډېر ژر مخته ختم شي. دغه چک ډیم تقریبا 15 متره جګوالی لري او 15 متره عرض لري. تقریبا د 20,000 متر مکعب اوبو ذخیره کولو قابلیت لري. د ښاروال صاحب د هدایت مطابق په دغه ساحه کې نور چک ډیمو ته موږ ورته په نښه کړي دي، هغه ته هم ضرورت شته. د ښاروال صاحب په موافقه هغه به هم په راتلونکي کې شروع شي. اوس فعلا 2 چک ډیمونه شروع دي چې یو دغه د کوتل مرچې په ساحه کې دی او یو هم د میانکو په ساحه کې دي. یعنې دا 300 نفر دي مثلا د لیک کار کوي، زمینه ورته برابره ده. نو بس شکر یې راځي د خدای ښاروالي چې د انشاءالله اوس فعلا ډېره برحاله فعاله ښاروالي ده. کارونه ډېر په چټکۍ یعنې تقریبا نظر ورپه خواته ښه داسې برابر منظم روان دي. کارګر هم د لیک اخته دي، بس هغه خپل یو د شپې ګوله پکښې پیدا کولی شي. ښه مفید کارونه دي انشاءالله. دا بل جمع شي یعنې دیو څخه بیا ښه استفاده موږ تاسو کولی شو. یعنې تقریبا تر ډېره حده پورې مفید کار روان دی. یعنې دلته مثلا کار شروع دی، هم موږ ته له کار زمینه مساعده ده. په کار کې خو موږ خپل کار خوشحاله یو، منال کار کوو او دا نو همداره دي. خو هغه ورځ یو ورځ نه روزانې اخر ما دلته شوخې کړلې سترې او ګټلوالي هغه په ځان مغرور